زمونږ انسانیت نن کم ځای ته رسېدلی دی. تاسو ته د دې خبرې معلومات شته چې زمونږ د معاشرې د خلک په کم طرف روان دي. بله ورځ راته یو کس خبره کوله وایي په تېرو ورځو کې په پېښور کې غالبا یو هسپتال دی. هغه هسپتال کې د یو سړی دی، د هغه ماشومه پیدا شوه او وړه کتره ماشومه وه. بیا هغې چې کوم دی نو د تنګدستۍ د وجې نه یا د هر څه د وجې نه هغه خاله ورسره خبره کړې ده که یاره دا ماشومه تاسو ماله راکې. نو هغه ماشومه چې دا نو خپل مور او پلار چې د چا نه هغه پیدا شوې ده، هغه ماشومه خپل مور او پلار هغه ماشومه په 20 یا په 10,000 روپۍ هغه خرڅه کړه په هغه خاله باندې. او نن سبا د انسانانو پخوا چې به څنګه د انسانان غلامانو او دوی به د یو ځای نه بل ځای کې خرڅېدل، د دوی میلې لګېدې، یو ځای ته به خلکو بوته هلته به یې خرڅ کړه، بل ځای ته به یې بوته هلته به یې خرڅ کړه. نو د دې چې به څنګه میلې لګېدې، هغه شان نن سبا هم د دې خلکو میلې لګي، د انسانانو میلې لګي. خلکو ته نه د انسانانو نه ځناور جوړ کړي دي. اوس خپل مور او پلار چې دا د سړي په تصور کې هم نه راځي چې خپل مور او پلار به راولګي او هغه به یو خپله کتره ماشومه چې څنګه پیدا شي او هغه به راواخلي او په 20,000 او په 10,000 روپۍ به یې خرڅه کړي. نو بیا چې هغې په 20 او په 10,000 روپۍ هغه په هغه خاله باندې خرڅه کړی، نو بیا هغه خاله لګېدلې ده، نو هغې مخکې په چا باندې چې د چا بچي نه نو هغه ماشوم بیا په هغې باندې مخکې پته نه لګي چې په څومره پیسو باندې خرڅه کړې، هغې پکې ځان نه بیا هلته کې پیسې ګټلې دي لکه د ځناورو. بیا پته یې څنګه لګېدلې ده او معلومات یې څنګه شوی دی. معلومات یې بیا داسې شوی دی چې کله هغه ماشومه هغې کسانو بوتلې ده، هغه چا چې ماشومان نو هغې بوتلې، نو د شپې په دې ماشومه باندې څه چل شوی دی. چې کله پې چل شوی دی نو هغې هسپتال ته راوستې ده. چې کله هسپتال ته راوستې ده نو هسپتال والا ډاکټران ورته وایي چې د دې مور په کار ده څوک چې دې له پی ورکوي. هغه بیا هغې دې ته سوال جواب کړی دی، نو د هغې خو ماشومه شوې وه، هغه خو هم بیماره وه. نو بیا هغه پلار او مور چې کوم خپل مور او پلار وي هغې بیا هسپتال ته تللي دي. هغې چې بیا هسپتال ته رسېدل نو چونکې د یوې ورځې او د یو څو غنټو ماشومه وه، هغې ته چې د مور پی میلو نه شو نو د هغې د وجې نه هغه څه شوه، هغه وفات شوه په هسپتال کې. زمونږ انسانیت نن سبا کم ځای ته رسېدلی دی. مونږ او تاسو د هغې تصور هم نشو کولی چې زمونږ دا انسانان چې کوم دي دا انسانان نور خو څه کوي، مونږ اوښ جاړو، مونږ ځناور جاړو، مونږ یو څیز او مونږ بل څیز جاړو. زمونږ انسانان محفوظ نه دي. خپل مور او پلار یو ماشومه راخلي او هغه خرڅوي په یو خاله باندې په 20,000 او په 10,000 روپۍ. نو دا د لکه منډۍ چې څنګه د ځناورو لګېدلي دکه شان د انسانانو په شانې په منډۍ کې خرڅه کړې ده هغه ماشومه. نو زمونږ دا دین مونږ ته څه وایي؟ زمونږ دین مونږ ته دا وایي مونږ انسان له هغه وخت کې ولې دا کفاره چې کومه وه د مسلمانانو چې کله په چا باندې کفاره راغله نو وایي ته به غلام ازادې، چې انسان د غلامۍ نه ازاد شي او دا ازادي په هر څیز کې به کفاره څه وه، ته به غلام آزاده، کفاره به دا و ته به غلام آزاده. او نن سبا زمونږ انسانانو بیا هغه طرف ته لاړل، زمونږ مسلمانان بیا جاهلیت طرف ته لاړل او هغه جهالت بیا شروع کړ چې بیا انسانان خرڅوي.